د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا ناسته د دغه وزارت سرپرست وزیر په مشرۍ ترسره شوه. د ناستې په پیل کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د هیواد د تحصیلي ډګر په پرمختګ کې د اسلامي امارت د رهبرۍ او کابینې غړو له ملاتړ او همکاریو څخه مننه وکړه او ویل چې مشرتابه په هیواد کې د تحصیل د کیفیت لوړولو پرمختګ په برخه کې زموږ ټولې غوښتنې منلې دي. هغه په لوړو زده کړو وزارت کې روانې تحصیلي او زیربنایي چارې ښې او مثبتې وارزولې او په دې برخه کې د رهبري شورا غړو د هڅو ستاینې ترڅنګ هغوی لا زیات خپلو کارونو ته متوجه کړل. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا غړو ته د دغه وزارت د دعوت او ارشاد رئیس شیخ شاکر الله وحدت په اصلاحي بیان کې په کارونو کې د ښه نیت او اخلاص پر ارزښت او ګټو خبرې وکړي. دغه راز د تیرې شورا پریکړو ته لنډه کتنه وشوه او د شویو کارونو راپور واوریدل شو. وروسته د شورا له ایجنډا سره سم د پوهنتونونو د تشکیل معیاري کېدو کمیټې پر راپور د پوهنتونونو او نورو ادارو ترمنځ د هوکړو طرزالعمل جوړولو، محصلینو له لوري د اسلامي امارت ادارو لپاره د سیسټمونو جوړولو پر طرحې او د استادانو د ترفیعاتو اړوندو یو شمیر موضوعاتو بحث او لازمي پریکړې وشوې.